طالبان وایي چې د دوی تر واک لاندې د عامه تاسیساتو د ویجاړۍ په هکله د کابل حکومت ادعا بې بنسټه ده. له هغه وروسته چې نن د کابل حکومت یو چارواکي نادري ادعا وکړه چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې عامه خدمات له ستونزو سره مخ دي او خلکو ته زیانونه رسیدلي. طالبانو په اړه غبرګون ښودلی او ویاند ذبیح الله مجاهد وایي چې زموږ تر واک لاندې سیمو کې د عامه تاسیساتو د ویجاړۍ په هکله د کابل حکومت ادعا بې بنسټه ده. طالب ویاند وایي چې په 193 ولسوالیو کې چې نوي د طالب ځواکونو لاسته لوېدلي خلکو ته د هر ډول خدماتو زمینه مساعده شوې. په ټولو نیول شوي ولسوالیو کې داسې ډاډمن امنیت راغلی چې کابل حکومت د ټولو امکاناتو په درلودلو سره په پلازمینه کابل او هیڅ بل ښار کې نه لري. طالب ویاند وایي چې د طالب ځواکونو تر رسیدو وروسته په هیڅ ځای کې بیت المال یا د خلکو شخصي مالونو ته زیان نه دی رسیدلی او نه هم چور شوي دي. د صحت، تعلیم، زراعت، عمارتي کارونو او پروژو د تطبیق مخه په هیڅ ځای کې نه ده نیول شوې، بلکې ټول اړوند نهادونه، شرکتونه او مؤسسات تشویق شوي چې له پخوا څخه زیات خپل کارونه په ډاډمنه فضا کې پر مخ بوځي. د مجاهد په خبره نو نیول شوو سیمو کې په هیڅ چا باندې کوم زور، جبر، قید او شرط نه دی وضع شوی. ټول خلک د اسلامي نظام تر چتر لاندې په آرام سره خپل ورځني ژوند ته دوام ورکوي چې وخت پر وخت موږ ویډیوګانې هم خپرې کړي دي. په دې هکله د کابل ادارې تشویش د تعجب وړ دی. دوی له ټولو امکاناتو سره په کابل کې امنیت نشي راوستلی. غلا، چور، غصب او رشوت د ادارې ورځنی معمول دی. دوی بیا د ولسوالیو په اړه تشویش ښکاره کوي چې واقعا د شرم ځای دی.